د کندهار د وروستي خونړي برید ځانمرګی له پاکستان څخه راغلی دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت اړوند المرصاد رسنیو د استخباراتو له قوله لیکلي چې د کندهار وروستی ځانمرګی بریدګر د پاکستان له بلوچستان دغه ولایت ته راغلی دی. دغه بریدګر د کندهار ښار لومړۍ حوزې ته مخامخ د نوي کابل بانک مخې ته د تېرې پنجشنبې په ورځ چاودنه وکړه. دغه برید د کندهار ښار لومړۍ حوزې ته مخامخ د نوي کابل بانک مخې ته د تېرې پنجشنبې په ورځ وشو. نوی کابل بانک د تېر جمهوریت په څېر هم له اسلامي امارت سره د تړون له مخې د نظامیانو تنخواه اجرا کوي. د کندهار میرویس روغتون کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې په دغه ځانمرګي برید کې 43 تنه شهیدان شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست او ویې ویل دا برید د اسلامي امارت یو غړي مافیا پنجشیري کړی دی. د دغه برید د 3 ورځې وروسته اسلامي امارت ته نږدې المرصاد ویبپاڼې چې د داعش خراسان اړوند راپورونه خپروي د دې برید په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. المرصاد وایي چې دا برید مدعی رؤف اسدبیک کړی او نوموړی له یو بل ملګري سره 2 میاشتې د مخه د پاکستان د بلوچستان صوبه کې د داعشیانو له خراسان څانګې سره یوځای شوی و. د دې رسنیو د راپور له مخې دوی دواړو په تېرو 2 میاشتو کې په بلوچستان کې فکري او عقیدوي روزنه ترلاسه کړې وه. د افغانستان امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې مدعی رؤف اسدبیک له برید څو ورځې د مخه کندهار ته داخل شوی او د کندهار برید یې ترسره کړ. د سرچینو له قوله المرصاد زیاتوي چې بلوچستان اوس د داعشیانو د خراسان څانګې یو له مهمو مرکزونو څخه دی. المرصاد لیکلي چې د خراسان څانګې مشر شهاب المهاجر او د نوموړي نږدې همکاران هم په بلوچستان کې میشت دي او له هماغه ځایه په افغانستان او نوره نړۍ کې بریدونه تنظیموي.